په یو ښکلي افغان کلي کې یو هلک اوسېده چې نوم یې سعید و. سعید یو ساده، مهربان او پاک زړه هلک و، خو د هغه په مخ کې یو څه داسې و چې خلک به یې ډېر یادول. د سعید مخ ته غاښونه په ځانګړي ډول مخکیني غاښونه ډېر لوی و او لږ بهر ته راوتلي و. همدا وجه و چې خلک به پرې خانده. کله چې سعید به کوڅې ته ووت، ماشومان به پرې خانده. وګورئ د هغه غاښونه. ځینې به ورته ویل دا خو لکه کارتون دی. دا خبرې به د سعید زړه ټوټې ټوټې کولی، خو هغه به چوپ پاتې کیده. هره شپه سعید به په خپله کوټه کې یوازې کیناسته او زړل به یې. هغه به ځان ته ویل ولې زه داسې یم، خو بیا به یې ځان ته تسلي ورکوله، الله مو داسې پیدا کړی یم. د سعید مور به تل ورته ویل زما زویه، ښکلا یوازې په مخ کې نه وي، زړه دې پاک دی، دا تر ټولو لوی حسن دی. دا خبرې به سعید ته قوت ورکوه. په ښوونځي کې هم حال همداسې و. ځینې زده کوونکي به پرې خانده او کله به یې نومونه ورکوه، خو سعید به بیا هم زده کړې کولې. هغه به ویل یو ورځ به زه خپل ځان ثابت کړم. سعید ډېر زحمت وکړو. هغه به هره ورځ درس ویل، کتابونه به یې لوستل. ورو ورو هغه په ټولګي کې تر ټولو ښه زده کوونکی شو. یوه ورځ ښوونکي پوښتنه وکړه، هیڅ چا ځواب ورنکړه. سعید لاس پورته کړه او سم ځواب یې ورکړه. ټول حیران شول. ورو ورو خلک پوه شول چې سعید یوازې د مخ له مخې نه پیژندل کیږي. هغه یو هوښیار، مهربان او قوي انسان و. کلونه تیر شول. سعید یو لوی ډاکټر شو. هغه به خلکو سره مرسته کوله او ټول به یې درناوي کوه. یو ورځ هغه هماغه خلک ولیدل چې یو وخت به پرې خانده. هغوی ورته وویل موږ وبخښه. سعید مسک شو او وویل زه هیڅکله په چا بد نه غواړم. سعید به تل خلکو ته وویل انسان د خپل زړه له مخه ښکلی دی، نه د خپل مخ له مخې. په خلکو ملنډې مه وهئ، هر انسان ځانګړی دی.